نننې زمون سبق سورت آل عمران دریم سفارہ آیت نمبر 77 خوانواله تر آیت نمبر 80 پوری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الذين يشترون بعهد الله يقينا آغا کسان چی اخلی پوعدو د الله و ایمانهم او په قسمونو خپلو باندې ثمنا قلیلا دا دنیا لگا اولئک لا خلاق لهم دغه کسان نشته عیسی ثواب لهم دیلرا فی الاخره په آخرت کې ولا یکلمهم الله او نبا خبریو کی دی سر اللہ د نرمائی ولا ينظر الیہم او نبا اگوری دیتا پا نظر د رحمت یوم القیامہ پورز د قیامت ولا یزکیہم او نبا اللہ پاک کی دی لرا د مصیبتننا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ او دی لرا عذاب د دردناک. وَإِنَّ مِنْهُمْ او یقیناً بعض د دینا لَفَرِيقًا يَلْعُونَ خامخا یو ڈلدا چی چلی یلعون چی چلی السنتهم جب خپلی بالکتاب پا کتاب باندی لتحسبوه من الکتاب دید پارا چی گمان او کئی تاسو پا دی باندی د کتاب وما هو من الکتاب حالانکہ دانوی د کتاب نا وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اوائی دی داد طرف د اللہ ندی وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ او نوی دا د طرف د اللہ نا وَيَقُولُونَ اوائی دی علی اللہ الکذب پا اللہ باند دروغ وهم یعلمون او دی پوہیگی ما کان لبشر ندی مناسب د پارد یو بندا ان یؤتیہ اللہ الکتاب چی ورکی دتا اللہ کتاب والحکم او پوہد دن والنبوہ او پیغمبری ثم یقول للناس بیادے وائی خلقتا کونوا عبادا لی شی بندگان زما من دون اللہ سوا د اللہ نا ولیکن کونوا ربانیین لیکن مناسب دی ورلچوائی شید رب بندگان بما کنتم پسبب د آغا چتاسو تعلمون الکتاب
خود تاسو خلق تا کتاب وبما کنتم تدرسون او په سبب د آغا چې تاسو لست کتاب لرام ولا یأمرکم او حکم نکی تاسو تا ان تتخذوا الملائکہ چونی سی تاسو پرشتی والنبیین اربابا او پیغمبران خدایان ایامرکم بالکفر آیا حکم کی تاسو تا دو کفر بعد اذ انتم مسلمون پس دا آغنا چه تاسو مسلمانان یی